بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو مخکینی درس څه شی و؟ د ایمان ارکانو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایمان په ارکانو کې چې اول ایمان په الله ده، ایمان په ملائکو ده، ایمان په آسماني کتابونو ده، ایمان په ورځ د آخرت ده، ایمان په اندازه د قدر د خیر او شر ده چې د الله له طرفه دي. همدارنګې ایمان د ګرانو زده کوونکو په څه شي ده؟ په ورځ د آخرت ده. همدارنګې ایمان په ژوندي کېدل پس له مرګه دي. آمنت بالله، الله، ملائک، کتب کتابونه، ورسوله رسولان، والیوم الاخر او په ورځ آخرت او په اندازه د قدر د خیر او شر، او په ایمان په دې چې پس له مرګه ژوند حق ده. ګرانو زده کوونکو، زه راځم بیا دې ته چې ایمان زموږ او ستاسو تعریف یې څه شی ده. تعریف یې دا ده چې په دې باندې موږ اقرار د ژبې کوو، تصدیق د قلب کوو، او اندامونه هم زموږ او ستاسو په دې باندې دا موږ سره مني چې پس له مرګه ژوند حق ده. پس له مرګه ژوند حق ده. ګرانو زده کوونکو، دا کله کیږي؟ کله چې دوم سور یا شپېلۍ، دومه شپېلۍ څوک وهي؟ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ملایکې ویلې، څلور مقرب ملایکې. جبرائیل وظیفه یې خلاصه ده. څه شی ده؟ کتابونو نازلول او پیغمبرانو ته وحی راوړل، او هغه ته دا پیام رسول چې خپل امتونو ته تاسو دا پیام ورسوئ. دغه رسالت او د الله یووالی وښایي، هغه وظیفه خلاصه ده. اسرافیل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویلي وو، او اسرائیل، او همدارنګې ملک الموت یا اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، چې دا وظیفه د چا ده؟ اسرافیل ده. کله چې ګرانو زده کوونکو اسرافیل علیه السلام، موږ او تاسو علیه السلام کله وایو؟ علیه السلام چې په دې دې اوسي. که چېرته داسې موږ وایو چې پیغمبران، نو بیا به ورسره ګرانو زده کوونکو وایو چې علیهم السلام، ځکه ټول پیغمبرانو باندې به د الله سلامتیا او درود اوسي. که یو اوسي، علیه السلام ورته وایو. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې اسرافیل علیه السلام دومه شپېلۍ وهي، ټول انسانان ژوندي کېږي. د ټولو انسانانو، د ټولو موجوداتو روح لرونکو دوباره ژوندي کېدلو ته وایي. چی ته؟ دوباره ژوندي کېدل. د ټولو مخلوقاتو دوباره ژوندي کېدلو ته وایي. ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو د لوست کې وګورو، ګرانو زده کوونکو، لوست مو دا چې پس له مرګه بیا ژوند باندې ایمان لرل. که چېرته موږ پکې لږ هم شک وکړو، د ایمان خلاصېږو. دا رکنونه او برخې د ایمان ټول یو بل سره لازمي ملزومي دي. که په یو کې مو شک وکړو، ایمان مو کامل نه ده. د ټولو موجوداتو روح لرونکو دوباره ژوندي کېدلو ته چی وایي؟ دې ته وایي پس له مرګه ژوندي کېدل. د څه شي لپاره ژوندي کېږي ګرانو زده کوونکو؟ موږ او تاسو چې کله مړه شو ګرانو زده کوونکو، په مختلفو شکلونو مو چېرته وړي؟ لومړی د خلکو په لاسونو کې یو ګرانو زده کوونکو، چې هر انسان ته دا شی لازمي رسېږي چې هغه ډېر تریخ او ډېر داسې یو شی چې هر سړی تیارېږي، هغه مرګ ده. ګرانو زده کوونکو، کله چې مړه شو، نو هر سړی بیا موږ او تاسو ته
د قبر د پاسه داسې لیکي چې انا لله و انا الیه راجعون. ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو ټولو ځای څه شی ده؟ دغه قبر ده چې دې قبر ته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ځو چې بیا د خپل قبرونو یا قبرستاني کې مو یو ځای کې قبر واوسي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بیا د مړي په نوم یادوي، د ژوندي نه. د دغه مړي مرګ نه وروسته دوباره ژوند ته څه شی وایي؟ هغه ته وایي پس له مرګه ژوندي کېدل. څه شی؟ چې که په آمنت بالله ووایي آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. بعث هغه ته وایي ژوندي کېدل پس له مرګه، چې ټول هغه موجودات چې روح لري هغه به بیا الله رب العالمین د مرګ نه وروسته ژوندي کوي د حساب او د کتاب لپاره. د څه شي لپاره؟ حساب او کتاب دپاره. ګرانو زده کوونکو چاته چې په دې ورځ کې چې 50,000 کلونو نه زیاته اوږده ده حساب او کتاب کې چاته عملنامه په خلاص ورکړی شه خوشحاله به وي. خلکو ته به وایي چې ای خلکو زه خوشحاله یم، راځئ زما عملنامه وګورئ. هغه به د آخرت لپاره چمتوالی درلوده. او ګرانو زده کوونکو او چاته به په چپ لاس باندې عملنامه ورکولی کېږي. نو رب العالمین دې وکړي چې په خپل رحمت موږ او تاسو سره اسانه حساب وشي او په ښي لاس مو عملنامه راکړی شي. ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو په دې باندې چې موږ ټولو سره حساب او کتاب کېږي. د قیامت ورځ ډېره سخته ده ګرانو زده کوونکو، حتی چې په دې ورځ به شفاعت هیڅوک د بل نشي کولی. یو بله بله تښتي، یو بله بله به لرې واوسي. نو ګران زده کوونکو د دې لپاره چې موږ او تاسو یو له بله تښتو، یو له بله فرار کوو، دا ورځ راتلونکې ده، حقیقي ورځ ده، باید ورته چمتو اوسو، یو څه آمادګي ورته ولرو. ګرانو زده کوونکو هغه ده چې لمونځ په خپل وخت وکړو، مور و پلار رانه خفه نه اوسي، د اسلام 5 رکنونه، د ایمان 7 ارکان، نورې نیکیانې، حتی مسلمان زموږ د ژبې او د لاس د ضرر څخه په امان کې اوسي، د چا حق ونه خورو تر څو پس له مرګه ژوندون ته موږ او تاسو چمتو اوسو. ګرانو زده کوونکو د دې ډېر زیات مثالونه لرو. موږ او تاسو که وګورو ګرانو زده کوونکو چې موږ د نیکانو په جمله کې راشو، د هغه خلکو په جمله کې راشو، د هغه چا سره حساب و کتاب زمونږ وشي چې هغه جنت ته ځي. چاته چې عمل نامه په ښي لاس ورکړی شوه. چې شی ده ګرانو زده کوونکو جنتی ده. چه ده؟ جنتی. همیشه تر تله کامیاب ده. څه شی ده؟ کامیاب ده. رب دې د دې له ډلو څخه، د دې خلکو له ډلو څخه، د دې خلکو څخه موږ وګرځئ چې عملنامه مو په ښي لاس راکړی شي. ګرانو زده کوونکو یو شی چې موږ او تاسو په خپل درسونو کې ګورو ګرانو زده کوونکو، دلته یو خبره بله هم په یاد ولرئ چې چا سره مشابهت ونه کوي، د بد عملو سره مشابهت ونه کوي چې د قیامت په ورځ به د هغوی سره واوسئ. د نیکانو سره مینه ولرئ، د نیکو خلکو سره رفت آمد کوئ چې رب العالمین مو د هغوی سره حساب کړي. الله دې مونږ د دې له جملې څخه حساب کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو سره آسان حساب کتاب وکړي. څه شی؟ آسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا سره آسان حساب کتاب وشو کامیاب دی، جنت ته به ځي.
هغه به همیشه خوشحالیانو کې اوسي. نو ګرانو زده کوونکو دا داسې ورځ ده چې هر سړی ورته تلونکی ده. هر یو زموږ او ستاسو نه دا ورځ ګوري چې 50,000 کاله ده او په دې کې به لمر یو نیزه وي. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره باید موږ شی ولرو، آمادګي ولرو. ګرانو زده کوونکو باید شی ولرو، آمادګي ولرو. او که چاته په چپ لاس باندې چپ لاس عمل نامه ورکړه چېرته به ځي؟ جهنم ته. ګرانو زده کوونکو یو شی دا چې که زموږ او ستاسو په زړه کې یو ذره ایمان هم اوسي، رب العالمین به مو په خپل رحمت د دغه بدبخته ځای څخه چې جهنم ده، الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان ترې وساتي، امین وایي. بیا به الله په خپل رحمت موږ وباسي. جنت کې به مو ملایکې په یو چینې باندې وینځي چې یو اثر به مو په وجود کې په مخ په وچلي باندې اوسي. نور جنتیان به مو پېژني. مرور د وخت سره د رب العالمین سره د ملاقات نه وروسته به هغه هم ختمیږي. نو ګرانو زده کوونکو خبره مو دا ده چې پس له مرګه ژوندون حق ده. د ایمان اومه برخه ده. که څوک په دې عقیده ونه لري کافر دی. که څوک په دې عقیده ونه لري هغه کافر دی. مسلمان ورته نشو ویلی. ګرانو زده کوونکو نو دا چې اسرافیل لومړی شپېلۍ وهي، ټول موجودات، ټول حیات چې کېږي عدم کېږي، عدم بشي، ختم بشي. هیڅ په نوم د روح به څه شی نه اوسي مګر رب العالمین. لکه څنګه چې دا سور وهل کېږي، رب العالمین به ځمکې ته فشار ورکړي، وبه وایي لمن الملک اليوم. څوک به د جواب نه وي، وبه وایي چې لله الواحد القهار. هغه نه به کلونه وروسته، څه وخت وروسته بیا اسرافیل شپېلۍ وهي. دویمې شپېلۍ کې به پس له مرګه ټول هغه موجودات چې روح لري حساب و کتاب ورسره کېږي. حیوانات، ښکر والا چې بې ښکرو باندې څه کړی ده؟ ظلم کړی. هغه د ظلم انتقام به الله ترې اخلي. په دې ورځ به یو عجیبه کار دا کېږي ګرانو زده کوونکو، مرګ ته به مرګ راځي. مرګ ته به مرګ راځي. مرګ به راوستلی شي او هغه به حلال کړی شي. یعنی مرګ بیا په دې ورځ نشته. جنتی به همیشه په جنت کې اوسي او جهنمی به همیشه په جهنم کې اوسي. نو ګرانو زده کوونکو الله دې وکړي چې موږ او تاسو په دې ژوند کې کامیاب شو. په آخره کې مو په رب العالمین سپارم. الله مو حافظ و ناصر اوسه. ومن الله توفیق.